لزان کړه شروع قائل اصلاح جر امر بالمعروف نهي المنکر. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت اړوند د محتسبینو د اصلاح او روزنې ریاست له لوري په کونړ او لغمان ولایتونو کې د محتسبینو د ظرفیت لوړونې د کارونو د ارزونې او په دې برخه کې د هغوی د ستونزو اوریدلو په پار جوړ شوي 4 ورځني سیمینارونه پای ته ورسېدل. دا روزني سیمینارونه چې مشري د محتسبینو د اصلاح او روزنې رئیس مولوي شریف الله حقانی پر غاړه لري چې پکې د یاد ریاست شپږ تنه شيوخ کرام هم شتون لري چې موخه یې په ولایتونو کې د محتسبینو کړنې ارزول او په دې برخه کې د هغوی ستونزې اوریدل دي. د یاد ریاست رئیس مولوي شریف الله حقانی د یاد ولایتونو محتسبینو ته په وینا کې وویل په ټولنه کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر پیغمبري مسؤلیت دی چې اوس ستاسو پر وګو دی. دا ستاسو مسؤلیت دی چې الهي احکام په سم ډول د ټولنې تر خلکو ورسوي او په ټولنه کې د شته منکراتو مخه په ښه ډول ونیسئ. ښاغلي حقانی د غرض محتسبینو ته په خبرو کې وویل د امر بالمعروف وزارت له لوري محتسبینو ته ځانګړې پالیسي ټاکل شوي چې دوی باید خپلې کړنې د ټاکل شوې پالیسۍ پر بنیاد ترسره کړي. نو پر همدې اساس مو له تاسو غوښتنه ده چې کړنې مو د وزارت د پالیسۍ پر اساس ترسره کړئ. له خلکو سره له نرم او مسلکي چلند څخه کار واخلئ او په دې برخه کې پر خلکو د خپلو شخصي غوښتنو له منلو ډډه وکړئ او د داسې کړنو له ترسره کولو ډډه وکړئ چې د وزارت له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. هغه همدارس په دې برخه کې د یادو ولایتونو د محتسبینو ستونزې واورېدې او هغوی ته یې د حل او تر مسؤلو چارواکو د رسولو ډاډ ورکړ. د یادولو ده چې د محتسبینو د اصلاح او روزنې ریاست د کاري ټیم له لوري به د دې روزنیزو سیمینارونو لړۍ په نورو ولایتونو کې هم جریان پیدا کړي. امر دی د خدای دک دی له ثمر امر بالمعروف نهي المنکر.